یو بادشاہ داغه دربار کې یو مزدور کار چې مزدور کار کو نو هغه مزدور به خفتره دغه کوله او اشتباه او شپېلې به مسره واخا بادشاہ صاحب ناستو وزیرانو چې دا څنګه چل لکه مزدور غوړې سر کې دي وزیر وته وی سبب دې د کور نه خوشاله دی بادشاہ وته چې په خبره ده ما سره دونه وینځه غلامان بادشاہت زنیم خوشاله او دې خوشاله دي وی سبب ته مونږ له مهلت راکړه مهلت جو ولا ورک او اکثر د کله کې داسې یو زنانه وي د خدای لپاره شیطانی میتانه کله کله کوي یو وخت زه په تاریخ وته شیطانی کوم ته خبر نه اخاون خو د بادشاہ دربار کې کار کوي او ولته نور خبره یې کنه او کې دې بل د نکاح میکاو شو قصه بل شانتي شو پتا باندې بیا څه کوي وی ښا ورګه چې دراځي په صوبال کې درځه خوش کو دا منظور غریب راغی نو د سلام دوانه مکه خټه کوه هغه وی ذات نو تور ګنا نه سپینه ګنا دا څنګه چلو شو بهر کې سړی خبرو کډیر نه دی پرېخي سړی سبا بیا روان دي دربار ته مزدورېلا روز مزدورېلا چیزی خخت اوچتای شپېلې خو پرېدا چې وشته هم نشي بچا چې وته لکه وسه چل خوشته دي د پوزو ویرا قصه د کور روانه شو زکه نن پکې دم هم نشته دي نو چې کم انسان کور نه خپوي کور کې ماحول خراب وي تاسو راته وایي چې هغه په اداره کې او په معاشره کې بسې کار وکړي شي نشي کولای نو موږ لا پکار دي چې اول کور کې ماحول جوړ کو آئین جوړ کو دستور جوړ کو او لومبه موږ په هغه باندې خپل عمل کوو چې هغه باندې خپل عمل نه کړي کنه نو ګوره نور معاشره په هغه باندې عمل نشي کولای اوس راځو د خبره اړخته آئین او دستور نو د آئین او دستور مختلف شقونه وي نو په پنځو لحاظو سره به تاسو په خپل کور کې ذهني تور باندې هغه خراب نشي د هغه د لپاره به یو شخص ساتي دویم یعنی روحاني تربيت لپاره به تاسو التاسو قوانين جوړوي چې د هغه ماشومانو د زنانو روحاني تربيت هم کیږي دریم یعنی ذهني ترقی او پرمختګ علمي چې هغه سنسو روزانه ذکر کوي نو د هغه لپاره سلورم اخلاقی تربيت هم التپکار دي او پنځم جسمانی طور باندې هم کور کې داسې ماحول پکار دي چې ماشومان ناراض نه وي چې ماشومان قوي وي مضبوط وي نو مؤمن خو به قوي وي او نن ځنه تاسو راته وایي نن مؤمن قوي دي که کمزور دي او د خدای پاک ته مطلوب دي قوي مؤمن مطلوب دي نو پکار دي چې زمون کور کې ماحول داسې وي چې زمون را روان نسل شي مضبوط شي او دغه وجنه په دې سشنو کې تاسو ته ویل شوی دي چې موږ بس کو طیبات وکړو چې طیب وي نو بدن به مضبوط کو مضبوط بنوي مضبوط بوي قیلوله وکاو نو بدن به چست او مضبوط بوي وختي ود کېدل وختي پاسېدل ورزش کول دا ټول څه چې موږ کوو بدن نو مضبوط وي صحیح ده کنه نو دا پنځه اړخونه سره موږ آئین او دستور جوړو پنځه اړخ کم دي یو نفسیاتی او جذباتی اړخ د آئین او دستور دویم چې کوم دی روحانی دویم چې کوم دی علمی څلورم چې کوم دی اخلاقی او پنځم چې کوم دی هغه جسمانی نو چې دا وینو دا مکمل آئین او دستور وي د کور لپاره صحیح دی یو پهلو دا جذباتی د جذباتو نه مراد زموږ دا نه ده هغه انسان چې په جذبه کې راشي غصه دا یو جذبه ده مینا محبت دا یو جذبه ده نفرت دا یو جذبه ده خو دې کې بعضی جذبې منفي دي او بعضی جذبې مثبت ٹھیک شو جی ها اوس راځو دې ته د مثال په توګه باندې تاسو نظم یو بل سوال دی کور کې کومه یو ماشوم اوخو یا خدای نه خواسته کنزل وینا وته وکړو نو هغه ماشوم باندې با جذباتی او نفسیاتی کم غلط اثرات پروزی ساسو په خیال باندې جی ماشاءالله دا هغه کې دننه د انتقام اغوستلو ماده پیدا شي ماشاءالله بالکل
بالکل ماشاءالله احساس کم تری خود اعتمادی ختم شي او د انتقام جذبه پکې پیدا شي تاسو د اخبارونو فیسبوک باندې ګورئ کنه پلانې لګي شو مور وجلا پلانې لګي شو پلاري وجو رور وجو بلسو کې وجو انتقامي کاروایان شو زمون په دغه کې خو معاف کول نه به خپل رور بزوجنم د خپل رور خو بسر غیبت کولم چې کم دینو ګناه کبیره ده او مونږ په دا کارونه کو معلومه ده خبره شو چې هغه انتقامي کاروي دي حتی رسیدلی ماشاءالله دین علاوه جی یو نفرت پیدا شي نفرت بالکل د مور او د پلار نه بیا نفرت پیدا شي تو اندازو لګوا پښتون با څنګه د یو بل تندې په مینا خپل کړی زړونو کې یو بل توای وړي خبره ساتي چې د پښتو پتار تړلې می وزر ساتي ما خپل رواج د خپل مینې نډیر لري ساتي بیا به دا وړه خبره دا په پتل کې جمع شي او چې کله غټ شي د خپل پلار نه به نفرت وي